بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یما د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ تاسو ظاهري او حقیقي ژورتیا لوستې وه، هغه مو زده کړې وه. د هغه اړوند کوم موضوعات چې وه ټول مو ویلي وه. نن راځو د لسم ټولګي فزیک مضمون 11 لوست کې د ظاهري او حقیقي ژورتیا اړوند ځینې مثالونه حلوو. راځو د دې مثالو د جملې څخه لومړی مثال راخلو. په لومړني مثال کې څه شی راته وایي؟ تاسو لومړني مثال ته متوجه سئ. په لومړني مثال کې وایي د یو ډنډ ظاهري ژورتیا. اوله خبره، د یو ډنډ ظاهري ژورتیا 1.5 متره ده. 1.څو متره ده؟ 1.5 متره ده. که چیرې د اوبو د انکسار ضریب څو وي؟ 1. په ډنډ کې څه شي وي؟ په ډنډ کې خو اوبه وي. مثلا په دغه ډنډ کې د اوبو د انکسار ضریب 1.3 وي، نو د ډنډ واقعي ژورتیا حساب کړئ، یعنې راته پیدا یې کړئ. یعنې په دې سوال کې یې موږ ته څه شي راکړي دي؟ په دې سوال کې یې موږ ته اچ زبر راکړي دي، ظاهري ژورتیا، چې هغه مساوي کېږي په 1.5 متره سره، او د اوبو د انکسار ضریب یا هم ان یې راکړي دي چې هغه مساوي کېږي په 1.3 متره سره. وای تاسو یې اچ لاسته راوړئ یا هم حقیقي ژورتیا یې لاسته راوړئ. د حقیقي ژورتیا د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو فورمول ویلی وو. فورمول په څه ډول وو؟ فورمول داسې وو چې اچ مساوي کېږي په څه شي سره؟ اچ مساوي کېږي په اچ زبر ضربي ان سره. اچ مساوي کېږي په اچ زبر ضربي څه شي سره؟ ان سره. راځو د دغه مطابق راځم دا سوال حلومه. نو د دې څخه داسې لیکو چې اچ مساوي کېږي، اچ زبر پر ځای باندې خپل قیمت راچوم چې 1.5 متره دی، ضرب د ان پر ځای خپل قیمت راچوم چې 1.3 متره دی. دا به مساوي سي 1.5 متره به راواخلئ، په 1.3 متره کې به څه پوه کړئ؟ ضرب یې کړئ. 3 5 څو؟ 15. 15 به ولیکو، یو د محصلې 3 په یو کې دا یې څو؟ هغه 3. یو محصلو دا یې پسې څو؟ دا یې هم 4. یو په 15 کې دا یې څو؟ هغه 15. یو په یو کې دا یې هم هغه یو. 15 به خپله راکښته کړو. ښه. 3 په 15 کې دا یې 15. البته یو په 15 کې دا یې 15 او یو په یو کې دا یې خپله څو؟ هغه یو. 15 به خپله راکښته کړو. او همدارنګه 4 جمع 15 دا یې خپله څو؟ دا یې هم 9 او یو به خپله راکښته کړو. څو خانې اشاریه لرو؟ 2 خانې اشاریه لرو. زه راځم 2 خانې اشاریه ورکوم. دا به مساوي سي په 1.9 سره. یعنې داسې وایو چې دا به مساوي سي په 1.9 څه شي سره؟ 15 سره. معنا اچ مو مساوي کېږي په 1.9 سره. یعنې د دغه خبرې څخه داسې راته معلومیږي چې ظاهري ژورتیا چې وه هغه تر حقیقي ژورتیا کمه وه. نو دې خبرې څخه یوه بله خبره هم معلومیږي، هغه دا چې حقیقي ژورتیا همیشه لویه وي تر ظاهري ژورتیا، چې دا د کانکور یو سوال هم دی چې حقیقي ژورتیا همیشه لویه وي تر ظاهري ژورتیا، چې په دې سوال کې هم تاسو ته معلومیږي چې دا 1.5 متره دی، صحیح دی، او دا 1.95 متره، یعنې تقریبا 15 سانتي متره کم باندې دا 2 متره دی، چې تقریبا 2 متره ډېر زیات دی، تقریبا تر 1.2 سانتي متره پورې د انسانانو هغه جګ قد وي په اوس وخت کې. نو دغه قد کسله دی څه به کولی سي؟ ډوبولی سي. یعنې تقریبا 2 متره چې شي دی 2 متره ژورتیا ده، مګر موږ ته 1.5 متر سره کم کېږي معلومیږي، چې دې څخه دا هم معلومیږي چې حقیقي ژورتیا همیشه لویه وي تر ظاهري ژورتیا. راځو دویم سوال ته. په دویم سوال کې څه راته وایي؟ په دویم سوال کې وایي یو جسم د اوبو په منځ کې د 14 متره په ژوروالي سره ښکاري. که چیرې د اوبو د انکسار ضریب 4/3 وي، نو د جسم حقیقي ژوروالی همدارنګه د جسم او جوړ سوي تصویر ترمنځ فاصله پیدا کړي. یعنې په دې ځای کې بیا هم موږ ته لیکلي دي 14 متره په ژوروالي سره ښکاري. نو واضح خبره ده چې ظاهري ژورتیا ده چې دا مساوي کېږي په خپله په 14 متره سره، او د اوبو د انکسار ضریب یې راکړی دی، یعنې ان مو مساوي کېږي په 4/3 سره. او همدارنګه زموږ څخه یو حقیقي ژورتیا غوښتې ده، وایي دا تاسو لاسته راوړئ، او بل یې زموږ څخه ډي غوښتې ده. ډي ستاسو په یاد ده چې څه ویل کېږي؟ په تېر لوست کې مې درته ویلي وه چې د ظاهري ژورتیا یعنې د جسم د شکل او هم د تصویر او همدارنګه د حقیقي جسم ترمنځ چې دا کمه فاصله ده، دغه ته څه ویل کېږي؟ ډي ویل کېږي. راځو د دې سوال د حل لپاره به لومړی راسمه حقیقي ژورتیا به لاسته راوړم. حقیقي ژورتیا د لاسته راوړلو لپاره به ولیکمه چې حقیقي ژورتیا چې ده
دا په خپله مساوي کیږي په څه شي سره h مو مساوي کیږي په h زبر ضرب څه شي سره ضرب n سره دا به مساوي سي h زبر خو چې دی هغه خپله 14 متره دی او همدارنګه n چې دی هغه مو 4 پر 100 دی 4 پر 3 دا به مساوي سي د دې څخه به راسو دې ته به څه ورکو دې ته به د یو مخرج ورکو را به سو دغه دواړه به یو په بل کې څه وکړو اختصار کړو یو درې څو یو درې هغه درې دوه درې شپږ یو درې څو هغه درې دا به مساوي سي همدارنګه 12 ضرب 4 یو ضرب یو یو ضرب یو به خپله بیرته مساوي سي په څو سره په یو سره او 12 ضرب 4 4 دوه څو 4 دوه هم 8 او یو په 4 کې دی هم څو دی هغه 4 دا مساوي سو په 4 سره 8 تقسیم پر یو به مساوي سي بیرته په 48 متره سره که چیرې ظاهري ژورتیا 14 متره وي حقیقي ژورتیا به خپله څو وي حقیقي ژورتیا به یې 48 متره وي د دې څخه بیا یو وارې موږ ته هغه خبره په ثبوت رسیږي چې حقیقي ژورتیا همیشه لویه وي تر ظاهري ژورتیا دغه څخه وروسته ډي لاسته راوړو ګورئ ډي نو اوس دلته په دوو طریقو سره لاسته راوړی سو یو یې داسې لاسته راوړی سو چې د حقیقي ژورتیا څخه ظاهري ژورتیا منفي کوم موږ ته د دې دواړو ترمنځ فاصله په لاس راکوي د حقیقي ژورتیا او ظاهري ژورتیا ترمنځ څه په لاس راکوي فاصله په لاس راکوي اوس نو که چیرې تاسو وایاست چې نه موږ په هغه فورمول حلوو چې تېره ورځ مو ویلي وو هم مشکل نشته د هغه فورمول په واسطه یې هم حلوو راځو په دا دواړو طریقو سره یې حلوو لومړی راځم په دې طریقه یې حلوم د h سره h مو څو و h مو 48 متره و 48 متره څخه به څو منفي کو 48 متره څخه به 14 متره منفي کو دا به مساوي سي 8 منفي 6 مساوي سي په 2 سره 4 منفي 3 مساوي سي په 1 سره دا مساوي سي په 12 متره یعنی د حقیقي ژورتیا او د ظاهري ژورتیا ترمنځ فاصله 12 متره بلکې چیرې موږ غواړو چې د تېرې ورځې په فورمول حل کړو نو دا خپله داسې وایي چې ډي مساوي کیږي په h زبر ضرب n منفي 1 سره د دې فورمول په واسطه کې چې حلوي هم کوم مشکل نشته دا مساوي کیږي د h زبر پر ځای خپل قیمت راچو چې هغه 14 شو همدارنګه ضرب n مو څو و n مو خپله 4 پر 3 منفي 1 سره دی دا به مساوي سي د دې څخه راځم لیکم د دې لپاره به یو وارې چې ولیکم دا به داسې ولیکو چې 14 مو 14 ضرب د لپاره به مشترک مخرج ونیسو مشترک مخرج به د دې خپل مخرج یو دی نو مشترک مخرج به 3 ورته ونیسو مشترک مخرج چې 3 ورته ونیسو نو دا را به سو ولیکو چې 3 تقسیم پر یو باندې به خپل څو کېږي 3 لومړی به راسو دا به پر دې باندې تقسیم کو 3 تقسیم پر 3 باندې یو ضرب 4 دی څو دا هم هغه 4 پر 3 همدارنګه علامه منفي ده منفي اخلمه او همدارنګه 3 تقسیم پر یو باندې هغه 3 ضرب یو دا څو دا هم هغه 3 دا مساوي شو د دې څخه به دا ولیکو چې دا مساوي کېږي 14 پر خپل ځای ولیکم د 4 څخه 3 ولاړ سي دا څو دا هم یو پر 100 سره یو پر 3 سره صحیح دي دا مساوي کېږي د دې څخه لیکو چې 14 ضرب یو پر 100 سره یو پر 3 سره 14 ضرب څه شي 14 ضرب یو پر 3 را به دا به سره اختصار کو یو 3 څو یو 3 هغه 3 2 3 څو 2 3 شپږ یو 3 هغه 3 دا به مساوي 12 ضرب یو دا هغه 12 پر یو 12 تقسیم پر یو بیرته مساوي سي په څو سره په 12 متره سره جواب مو څو په لاس رالی 12 متره معنا دا چې د کده دغه د ظاهري ژورتیا او حقیقي ژورتیا ترمنځ فاصله څو سوله هغه هم مساوي سو په 12 متره کې په دې طریقه سره حلوي هم یو جواب درته راوځي کې په دې دویمه طریقه سره حلوي هم یو جواب درته راوځي فقط طریقې مختلفې دي د سوال جواب همیشه یو رقم راوځي دا و د حقیقي ژورتیا او ظاهري ژورتیا د فورمولونو مطابق سوالونه دوه فورموله مو ویلي وه د هغه فورمولو مطابق مو سوالونه حل کړل نو د دا سوالونو په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې